منمه چې بادشاه د ټول جهان زمونږ یو دی. شعر داسې څه چې مطلب ته څوک وایي شاعر ته د قام سترګې ویلی کېږي. منمه چې بادشاه د ټول جهان زمونږ یو دی، پرچه زمونږ یوه ده، امتحان زمونږ یو دی، قومونه به بیل بیل خو قرآن زمونږ یو دی. هېڅ شک په دې کې نشته دی چې یو زمونږ الله دی، یوه زمونږ مکه ده، یو زمونږ بیت الله دی، ملګرو یو زمونږ محمد رسول الله دی. او په دې ټوله وینا باندې زبان زمونږ یو دی، پرچه زمونږ یوه ده، امتحان زمونږ یو دی، او قومونه به بیل بیل خو قرآن زمونږ یو دی. او باچا دی که وزیر دی که افسر دی که کلاسپور دی، غریب دی که مالدار دی او که سپین دی او که تور دی، روان دی آخرت ته هر سړی ګاډي کې سور دی. په ورځې د قیامت باندې میزان زمونږ یو دی، پرچه زمونږ یوه ده، امتحان زمونږ یو دی، قومونه به بیل بیل خو قرآن زمونږ یو دی. او د چا سره موټرې دي، بنګلې دي او دولت دی، د چا سره خرګاډی دی، لاسګاډی دی، غربت دی، او د چا سره هېڅ هم نشته خو خدای ورکړی ډېر عزت دی. زبان جدا جدا دی خو اذان زمونږ یو دی، پرچه زمونږ یوه ده، امتحان زمونږ یو دی، قومونه به بیل بیل خو قرآن زمونږ یو دی. او که سوات دی که بونیر دی، پیښور دی او که دیر دی، که خان دی که نواب دی که باچا دی او که فقیر دی، که خان دی خوشحالیږي او که ګټ د ځان په ویر دی، خو د ټولو لار یوه ده، قبرستان زمونږ یو دی، پرچه زمونږ یوه ده، امتحان زمونږ یو دی، قومونه به بیل بیل خو قرآن زمونږ یو دی. او سندی او بلوچي او پنجابی زمونږ رور دی، د ټولو په شریکه باندې یو پاکستان کور دی، یوه مو کلمه ده چې په دې کې ډېر لوی زور دی. مسجد او مدرسه او ګټه نقصان زمونږ یو دی، پرچه زمونږ یوه ده، امتحان زمونږ یو دی، قومونه به بیل بیل خو قرآن زمونږ یو دی. او په دې دنیا قیامت کې به اشنا د هغې ډلې سره ولاړې مجبوره چې په دې دنیا د کمې سره لاړې، که ډله دې غلطه او په سرو سترګو به جاړې. نظام مصطفی باندې ایمان زمونږ یو دی، پرچه زمونږ یوه ده، امتحان زمونږ یو دی، قومونه به بیل بیل خو قرآن زمونږ یو دی. Please like and subscribe Pak Pearl Pakistan TV. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड बटन को जरूर प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले।